نواز پاچا په یو زمانه کې د لویو کافرانو پاچاهانو څخه تېر شوی دی چې خلک یې خپلې بندګۍ ته رابللی. د دې پخواني پاچاهانو ژوند دا و، دا قبل المیلاد یعنې د رسول علیه السلام د مخکې کېږي. د دې پاچاهانو عادت دا و چې هر وخت به د ده د ژوند چارې برابرېدې دا بې ټوله په ساحرانو او کاهنانو سمولې. حتما به د ده پخواني پاچاهانو یو لوی جادوګر یا ساحر درلودی چې هغه ساحر او جادوګر به د ده دا د ژوند چارې سمولې. که دې څوک په بندي کاوه په جادو دې بندي کړي، که دې څوک ګونګاوه کور دې کوي، ړوند دې کوي، جادو سحر دې په وکړي. دا پاچا چې جادوګران ډېر درلودل دا به نو معتبره پاچا و. لکه تاسو چې په قرآن کې د فرعون کیسې اورېدلې دي چې د موسی علیه السلام په مقابل کې څومره ساحران راټول کړل او څومره لکړې د جادو جوړې کړې. د دغه پاچا یو سپېلوی جادوګر و چې د عمر آخر و. دې پاچا ته راغی ویې ویله چې زه د دنیا څه مرمه مګر بل شاګرد خو نه لرم، نو که زه مړ شولم ستا د پاچیني کارونه به ټول در څخه پاک، نو که هر څوک په لاس راکوې په لنډه زمانه کې دې ډېر لوی جادوګر کړم. پخواني پاچاهانو بچه غلامان درلودل، دا بېځلي الفان یې ډېر ساتل، دا به نو پر بغلو ورته ولاړ و. مطلب دوی پر ځان جنت جوړ کړی و. اوس په جنت کې بېځلي الفان چې دا غلمان دي، حور والغلمان، نو دوی به هم په دې دنیا کې دا پخواني پاچاهانو دا بېځلي ښایسته ښایسته الفان به ساتل، ورته ګرځېدل، به اوبه راکړه، بوټونه ورته سم کړه، ډوډۍ ورته کښېږده، دوی ټول مړه په جنت. د دغه پاچا یو ښایسته هلک چې ډېر ښایسته دی، نو پر دې پاچا هم ګران دی، نو بله چاره یې ونه لیدله، دغه بچهغلان یې په لاس ورته ورکړي، ورته ویې ویل چې زما دغه هلک ته به دغه سحر و جادو ورزده کړې. نو دا سپېڅلي ساحر ورته وویل چې سهار دې راحت دی، ماښام دې زه راحت کوم تا ته، د ورځې دې راځي، د شپې دې ستا ته. دا هلک یې ور مقرر کړي و دې ساحر دی. ساحر جادو په زده کاوه. یوه ورځ دا هلک یې وایي په دغه زمانه کې نو دین د نصاراو دی، دا انجیل ډېر ملایان په خپلو ماجدو کې وایي، تاسې په جواب درته ووایم په هغو کې نو ماجد نه وو، کنیساوې وې، نو مطلب دا کوچنیان په پوه کړم. دغه هلک یو ورځ د کنیسا پر عرض را روان دی، په ماجد کې انجیل ویل کېږي. الفان خو داسې کار دی چې چېرې ځان وي دوی ورته درېږي، د مسکو کاسه یې په لاس کې وي، دا نو فکر نه وي چې اپلار به مې راته ګوري یا بیا تلوار وي. دا د کوچنیانو کې بیا چې هر چېرې یو نقل یې دوی ورته درېږي. دا هلک چې د ساحر د خوا را روان دی چې داسې وکتل په دې ځای کې انجیل ویل کېږي، دا ملا ته انجیل وایي، د خدای کتاب وایي. بس که رایې هغه لار پاته شول، ورته کښېنستي. دا د خدای د کتاب خبرې ډېرې خوند ورته ورکړي. ماښام لاړې کور ته، پاچا ورته وویل هلکه ساحر جوړولو شکر، سهار چې دی خوا راته تاسو برابر رالې دغه ملا هغه ساحر ته ورنلې، دغه ملا ته رالې، دا ملا خپل دور ورته کاوه، نصیحت بیا کاوه، خبرې بیا کولې، د هلک به غوږ ورته نیولی و. د هلک دننه مسلمان شو، د سحر جادو ته توبه وکړه. قرار دا ملا دا خبرې ورښولې، کتاب د خدای ورته وایه، هلک د خدای خدایي وپېژندل، د پیغمبر نبوت یې وپېژندی. قرار هلک په صوفیګراتو، په منځو، په تحسو، هغه د دین د نصاراو ویني، هغه وخت کتاب خو نه ویني، انجیل و، د هغه وخت پیغمبر عیسی علیه السلام و. هغه ترتیب د هغه وخت مسلماني یې زده کړه. او دا به تاسو ته معلومه وي هر هلک چې په ځوانۍ کې پرهېز وکړي تر دې مړ صوفیانو، تر دې سپېږمو چابک ګذر کېږي. ولې دا د ځوانۍ شپې د شوخۍ شپې دي، د شوخۍ په شپو کې چې توبه سړی وکاږي را وګرځي، دا نو تر دغه مړ صوفیانو چې دا ګناه مو د لاسه نه کېږي، په مسجد کې ناست وي، ټوخۍ مو کېږي، ملا مو بابې نیولې وي، تر دغه دا ځوانان ډېر خدای ته رسېږي. توبه کردن در جوانی شیوه پیغمبری، په ځواني کې توبه کښل اخلاق د پیغمبرانو په ځواني کې توبه کښلې وه. او دا ټول تصویرونه چې وکړه دا خو د ځوانۍ مستي و، خرچله کې مو تېرې کړي دي، او ټول مو
کشتوي معاف به نو ستاسو سره نو دې ځوان توبه وکړله نو سهار راځي و دغه عبادتخانې ته ماښام ورځي کور د جادوګر داسې خیال شو لکه چې پاچا باندې د هلک لاندې بېرته راته ګرځولې دي هغه په خبر نه دی د پاچا بیا دا ګمان دی چې دا دې سهار چې ماښام راځي هلک تر مابین بلې خوا ته برابر نه یې لکه ازموږه دی چې پر ملا صاحب یې شاګرد په انالو په دې کې وروځي یو ورځ یې غوښتې کړي دی سلامات وتښتي زه چې وایم ملا صاحب ته ځي ملا صاحب چې وایي پلار ګرځولی دی دوکان ته هغه سبا جهنم ته شي این یې سټ د راجکپور ځینې جوړ دی نو چې وایي هغه د سینما راجکپور دی صاحب اینن هغسې ګانا یې په هرات دروازه کې زده کړی دی دی خو نه وینې چې ملا صاحب ته ځي ملا صاحب چې وایي کور ته دی تر مابین یو عجب شی ځینې جوړ چې هېڅ کې نه وي په دې مشتانو فکر کوئ چې چېرې ځي و راځي چې ګورې چې نه بیا که دا بل رقم که دا پر مړ نه دی انډېوالی دغه هلک په دغه سبقي کې چې دا ملا صاحب کښېني دا ملا صاحب یو ورځ خو نو ملا دی په کتاب کې د خدای هر څه ویل کېږي دا ملا یو ورځ وویل ول د خدای یو نوم دی رب یا رب دغه نوم یې ول اسم اعظم هر چا که پوه دی هسې په کېږي دا ملا صاحب وویل دا له خو چې موږ په ډول چې بسم الله در وښیو الحمدلله در وښیو سورة یاسین در وښیو دې ملا صاحب بیا شروع وشو بس نو د هلک په خوله بس دا خبره سمه شوله سهار راشي ته ته ماښام چې ورشي پاچا ته وایي ما به نه شي زه جادو زده کوم قرار راوځي په بحث وایي یا رب یا رب یا رب یا رب تسبیح اړوي صاحب پاچا دا ګمان دی چې ولا هلک سخته جادوګر شو دا هلک دا نوم د خدای پوښي نو د باندې دا بله ورځ راووتي اوس نو ده دا د قسم د یا رب دا نوم یې نو پوښ کړی دی دا نو ده په بازار کې خلک ولاړ دي ډله یو لوی اتمار راوتلی دی کوچنیان په خولو کې واخیست غلوي دی پر راورسېدي ول څه ناکل دی ول اتمار دی ولې څه دی یا رب پر چوړه کړه هغه اور واخیستي چې دا ما اور واخیستي په جلسار کې چې غاړې شولې چې دا هلک ولا عجب لوی سړی شوی دی دوی خو نو لوی سړی جادوګر بلئ دی نو اوس حال نه ورته وایي ټول ډله په پسې شول دی ورته وایي پچ وایي را استاد خو نو نه وایه ورته وایي یا هېچا ته نه وایه وایي زما رب به منې دا پاچا درواغ وایي دا خدای نه دی شا وایي دغه ګوره زه د خپل رب نوم درته اخلم بس دا پټ مسلمان کی دا مسلمان کی دا مسلمان اوس نو بیا خلک ورته راشي وایي صاحب دا زوی مې ګوټ دی دی ورته یې کته یا رب ولاړ شه هغه بس په برکت دا نامه د رب جس وایي بس خلک مسلمانان کېږي باندې هله ګوټ جوړ شو ړوند جوړ شو مړی پر دکندن باندې پروت دی چویه سره باندې پر تخته پروت دی یا رب رب را ژوندی کړي بس نو رب ته نارې پاچا ته چغلي خلکو چغلي وکړه ول هلک تا ته ښکنځل کوي وایي دا پاچا درواغ وایي هلک یو بل رب لري چې رب نه پاچا په خبر شو پاچا کافر ویې غوښتل هلکه جادوګر مات دی سهار و ماښام مې لړزلې هغه ته ماښام مې وریجې غوښې درکولې تر سهاره کې زما په باغ کې جادو پخاوه هغه د شش جادو ولکن په سترګو لیدلی یو دوې وې که درې ورځې ورغلی یم هغه ورته درواغ راته ول دا یو کال چې ول دا یو کال ملاقات ورته وا عجب ما ته راځلې پیسې درکولې دا جوونې مې راوستلې ته ملاقات ته تللې ول نو چې زده کړه ول یا رب شه ول نو زه چې رب نه یم ول څه یو بنده ګړنګن مرداخور بنده زما رب هغه رب دی چې دا کائنات یې پیدا غواړي پاچا ته دربروي ورواسی دی او د ده ملګري ټول بوځي غره ته چې ایمان یې راوړی دي د غره یې راکړي چې غوښې چکر چکر دا مخلصانو چې دا ایمان خدای راوړي دغه ورته راغلی ول هلکه څنګه کوې ول زه وایم چې یا رب ما دې را علت ولو چې موږ را علت ولو موږ خو دا نوم نه دی پوښ کړی ول تاسې به ووایئ چې یا رب الغلام د هلک رب زه به رب ته نارې وایم تا دې ووایه چې د هلک رب
هلک خو دی ووینې د هلک رب ورله خو موږ هېڅ نه کښېنو ولي هغه رب ډېر زورور رب هغه هلک چې دغه راته وکړه چې دا راپرې وه ول یا رب چپ ودرېدی یو مسلمان چې راپرې وهه ول یا رب الغلام هغه به لاندې ودرېدی یو نه مړ کېږو پاچا ته آن ورغی ول دا څه پېښه ده ول ولا اوس مې کور خراب شي نه مړ کېږي هر یې دریاب کې واچوي دا مخلصان یې ورته وویل دا چې ایمان یې راوړي ول څنګه ول هغه خبره ده زه به وایم یا رب په دریاب کې دې میله کې زه به چپ ودرېږم تاسې ورته ووایه ستا یا رب الغلام هر یو چې تر څو چارپایي کې چې راپورې مې ورته یا رب الغلام زه به جک ولاړ صاحب چې دا پاچا هر څه ته وکړ دا خلک نه مړ ول نو الله یې کړي هغه سړی یې راواخیست دا مسلمانان یې راچپه کړل ول صاحب علالي ول چېرې مو علالولی شي زه به وایم چې یا رب هغه چاړه چې بیا راکش کړه سړي سر به په پرې شي چې دی بیا علالوه د هغه سر به په پرې شي مسلمان چې دی راغبار کړي پر غاړه مې چاړه پرېښود ناره یې کړل یا رب الغلام د هلک ربه چاړه چې بیا راکش کړه سړي سر به په پرې شو د اصلي سړی به جوړ پاتې شو د هغه عسکر سر به په پرې شو د خدای قسم دی نو اسم اعظم نو پاچا ورسره په عذاب شو دغه هلک دا مسلمانانو ته وویل ول مسلمانانو دا دی ما د خپل خدای زور در وښوی زما خدای دغسې حق چې هېڅ یې راونه کړه مسلمانانو ستاسې خوښه نه ده چې موږ شهیدان شو ګرده یو وخت خو مرو دغه پاچا موږ نه شي مړ کولی غیر له ربه چې پاچا نو د دې دپاره چې موږ شهیدان شو راځئ پاچا ته به اختیار ورکړو هر رقم چې مو وژني نه به تاسې غږ کوئ یا رب الغلام مه وایه نه به زه وایم هېڅ به غږ نه کوو میر توره وه چې مړه به کړي شهیدان به شو لاړو په دربار کې د خدای قبول شو دا ډلې چې پر ده ایمان یې راوړي پر خدای باندې د ده پر رب باندې ایمان راوړو دې ډلې ورسره قبوله کړله مسلمانانو ول نو وژني مو یې وخت مړه کېږو رب مو وژني دا چې بیا پاچا مو مړه کړي نو پاچا ته راغله ول پاچا ته نه موږ مړه کولی موږ د خپل رب نوم نه اخلو ته چې دومره بې انصافه یې چې زموږ د رب خدایي دې ولیدلې په موږ دې هېڅ نه وکړل موږ دومره کرامتونه در ښکاره کړل مړي مو راژوندي کړله مورداده کسان ورانجان مو په اسم د رب جوړ کړله په نامه د رب ګوډیان په نامه د رب ولاړ شوله په نامه د رب دې ونه سوځلو په نامه د رب دې غرق نه کړلو په نامه د رب دې د بامه روانه چولو د غره دې روانه چولو تاسې رب ونه منئ یاره موږ نو رب منلی دی چې نو کافر نو په موږ چې نن هر څه کوي الهیه موږ نن د خدای نوم بالا نه اخلو ومسول مړه مو کړه اوبو ته به واچو اچه نو پاچا وویل چې زه مو نو داسې اسانه نه وژنم نو پاچا را ولاړ چې یو لوی خندق یې جوړ کړي یعنې دا خدای چې په قرآن عظیمشان کې دلته وفرمایله چې قتل اصحاب الاخدود نار ذات الوقود نو لوی خندق یې جوړ کړي نو دا د ښار بودګان امر کړل د هرې خوا څخه یې دا لرګي راوړل دې خندق کې ورواچول نو خندق پر شاوخوا یې ټوکرې کېښولې دا خپل کافران او درباریان یې ټول راټول کړل دا یې راټول کړل خندق کې اور واچوي یو مسلمان راولي اول یې هلک راوښتي پوښتنه داسې ځینې کېږي وایي دغه پاچا منې که خدای دی ورته وایي خدای بالا د دې مسلمانه څه کالي وکاږي د دغه هلکه څه کالي وکښلې چارپایي کې دې به ورته ورواچو اور ګور وسو دوی بالا یې د خدای نوم نه اخېستي دوی خو عادت کوي چې بالا دې مو شهیدان کړي یو راولي دلته چې دا مسلمانان اچوي الله پاک د اسمان دروازې خلاصې کړي نو زما د رحمت ملک وګورئ زما بندګان زما پر نامه چې هېڅ ګناه نه ده کړې هېڅ تازه نشته پکښې کې فقط الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید مگر پر دې چې پر قوي خدای ایمان راوړی دي دغه دوی ګناه بولي دا چې خدای ایمان راوړی دي دغه دوی ګناه ملک د اسمان رب ته فریاد کاوه چې الهي دا مسلمانان دا مؤمنان سوچ چې خلاص کړي رب خدای تعالی وایي که دوی ځان خلاصولی زما رب ما نوم بیا یاد کړی وای ما به خلاص کړي وای دوی دا شهادت زړه غواړي تاسې فعل وکړئ زه داسې غیرتمند بندګان نوم لرم چې د خپل ځان د خلاصوالي ډېره
چاره اسانه زده ده او چیرې ولي یا رب خلاص به وایي مګر دا دی زما د بندګۍ دپاره زما د صحت دپاره دغه دوی ځانونه اورته اچوي زما د بندګۍ لاس نه اچوي تاسې صحیح وکړي هله دا خلک یې ور اچول آخري نفلا یوه ښځه یې راوستل یو کوچنی د 2 میاشتو په غېږ کې دی دا یې میدان ته ودرول صدیق اولو وایه څه وایې دغه پاچا چې خدای دی که د دغه هلک رب چې په هغه اور کې پروت وي ښځه اریانه شول که ووایم چې پاچا دې خدای دی خو کافره شولم ما خو رب وپېژندی د رب ډېر لوی زور وو اوس چې د دغه چې رب به څه اورم دا کفر دی او که وایم چې رب دې خدای دی نو خو ما ورته اچوي دا کوچنی نه پاتېږي په دې ښځې باندې د دې کوچني شفقت بیخي ډېر وو نو یې داسې دا کوچني ته وکتل دا کوچنی د 2 میاشتې په اوړي کې پېچلی دی کوچني ورته یا امه ای مورې ګوره چې کافره نه شې رب دې په خدایي ومنه چې دا پاچا ونه منې دې کوچني په 2 میاشتو کې شایستي د خدای د اعلان یې ادا کړله پاچا ته درد ورغلي امر یې وکړي چې دا کوچنی څه اونۍ مونۍ ویسته کړي لږ بچی کړي چې دې کوچني د خدای په خدایي شاهدي ادا کړه دا مور یې ورته ودرولې اول یې دا د زړه مې ووجې اور ور واچولي جبریل امین د اسمان څخه درون کې وژړل ډېر ظالم پاچا د دغه کوچني د 2 میاشتو مؤمنه څه کالي وکړه د اوړي اخلاق کړي چې مور یې سترګې ورته اړولې سترګې د اوښکو ډکې ډکې کېدلې د اسمان ملکو باندې ژړله دغه کوچنی یې وږې سرو لمبو ته وغورځاوه کوچنی چې اور ته ورسېدی ویل مورې ته ورپسې راولوېږه دا د خدای جنت دی کافران راولاړ شول دغه مور یې حمله کړه و دې اور ته یې پسې واچول یوارې د الله قهاریت او جلالیت په زور راغلي ویل ای جبرایله دغه زما بندګان ډېر مغروره شوي دي دغه کوچنی مؤمن او ښځه یې اور ته واچول هغه هلک چې دی په خدایي پېژندلی و اور ته یې واچوئ راپورته که دغه اور پر دې کافرانو جبریل امین خپل وزر تر لاندې کړي یوارې دا اور چې دوی بل کړي وو مؤمنانو ته ټول یې پر راپورته کړي ځای پر ځای دا کافران دا ګمراهان چې مسلمانان یې په ناحقه سوځلي وه مسلمانان یې په ناحقه تکلیف ورکاوه پر ایمان یې تکلیف ورکاوه هېڅ ګناه نه وه کړې رب یې الله بللی وو دا کافران یې په دغه اور باندې وسوله دا دوی رب وایي فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق دغه کسانو ته چې دا مسلمانان په ناحقه وژلي په آخرت کې مې رب اور د جهنم ورته تیار کړی دی او په دنیا کې مې اور سوځونکي ورته تیار کړی دي پاته شول هغه مؤمنان چې دا پاچا کافر په اور کې واچوله رب د هغو په باره کې وایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك فوز الكبير ان بطش ربك لشدید هغه کسانو رب وایي چې ایمان یې راوړی دي او نیک عملونه یې کړي دي دوی ته شته جنتونه داسې جنتونه به رب وایي ورکړم چې به یېږي به لاندې تر قصرو د هغه وجې یو بری ډېر لوی وي چې دا مسلمانانو دلته ظاهره سوځل قبول کړل هلته د لوی جنت او د لوی فیض کبیر وړ وګرځېدل ان بطش ربک لشدید بېشکه نیول ستا د رب دغسې زورور دي وګوره څنګه یې انتقام کسا ځینې واخیستې څنګه یې وسوله ده ګرانو اورېدونکو دا قصه موږ ته عبرت راکوي عبرت مو دا وي دغه هلک چې حقه لار وپېژندل څنګه د پاچا پاچهي پرېښول د جادوګر جادوګري یې پرېښول پر حقه لار روان شو او هلکانو ځوانانو حقه لار وپېژنئ هغه لار چې د محمد رسول الله ځینې پر پرېښوي دي او ځوانانو هغه لار وپېژنئ هغه لار وپېژنئ چې د حضرت حمزه کوګل پکې ښخ شوی دی هغه لار وپېژنئ چې بیبي فاطمې خپل کورنۍ د محمد علیه السلام په زخمو کې
شام ورسکي د پاچا پاچاهي یې پرېښول، د جادوګر جادوګري یې پرېښول، د دنیا عیش عشرت یې پرېښوي، د پاچا سور اور یې قبول کړي، خو د خدای و جنت ته ورسېدلی. دوهم عبرت پکې کې دا دی، وګورئ یو څو کسان را ولاړ شوه، د هلک په خوله ایمان راوړي، د هلک متابعت یې وکړي، هېچا هېڅ نه شوی پکولی. مبارک مو ته د محمد رسول الله متابعت مو کړی دی. که د محمد علیه السلام پر لار ټینګ شي، د هغه خدای نوم د محمد علیه السلام نوم واخلي، هېڅوک به هېڅ در ونه کړي. یو څو کسان را ولاړ شو، د هلک په خوله یې وکړله، چا نه سوځلی شوی، نه صفه کولی شوی، نه اره کولی شوی. نو تا چې د محمد علیه السلام لمن ټینګه کړې وي، چا چې د هلک لمن ټینګه کړې وي، داسې حاجي وي. یا خدای موږ لمن د رحمت للعالمین ټینګه کړې ده، د دنیا او د آخرت د عذابونو وساته. درېیم عبرت یې دغه دی، وګورئ دغه الفانو دا خلکو چې ځان پر لار کې د خدای د رضا په شهادت رسوي، دغه دې اور کې واچول، د خدایه منکره نه شوله، هغه دې د کوچني کمیس یې ورته کش، د خدایه نه منکره کېدی. مسلمانه د خدای په لاره کې چې غمونه یوړل، وهل دې یوړل، زخمونه دې یوړل، د عزتۍ دې یوړې، ګوره چې د خدای د دوستۍ ته لاس وانهږې، د خدای دوستي لو دوستي ده. خلک چې پر ښځو عاشقان شوي دي، د ښځو د کوڅې څې لاس نه دی اخیستی، مرګونه و دردونه یې قبول کړي دي، هغه ښځې پر نارې کړي دي، وایي که سرې تورې درپسې راشي، د عاشقۍ دې لاس وانهخې جانانه. نو امتي د رسول الله چې غمونه و ستړیاوې درپسې راشي، د خدای د بندګۍ لاس وانهخې جانانه، د محمد رسول الله د عشق د محبت لاس وانهخې. دا د عاشقۍ لار ده، چا چې خدای و رسول وپېژندي، که په دې لاره کې ارسوني غمونه لار راشي، لاس به ناکې. الحمدلله پر موږ غمونه برابر نه دي، ډوډۍ را رسېږي، لمونځونه را رسېږي، اذانونه قرآنونه را رسېږي، وطن مو آزاد استقلال دی، آرامي و بېغمي ده، د نعمتو را باندې شور دی. پر څه به د دینه اوړې، پر څه به د بل تقلید کوې، پر څه به د بل تنخوا خوره کېږې، پر څه به د بل متابعت کوې. بس د قرآن در پکښې کې دي، د محمد علیه السلام دین در پکښې کې دي. دا زمونږ درته امید و، که چا رکولی تا به د خدای د بندګۍ و د رسول الله لاس نه اخیستی. عبرت که اوس په اره در باندې برابره نه ده، په کور کې خپله شوروا خورې، سهار را ووځې د بل حمد ثنا وایې. د خدای بندګي لار درته خلاصه ده، د مسجد اطاعت لار درته خلاصه ده، د پړوي لاس ټکلو رنګ د کافرو د ګمراه کې لمونځ د اطاعت بندګۍ باندې پرېږدې. جواب د خدمت محمد رسول الله به په آخرت کې څه وایې؟ دا و د دین لار، دا و د خدای بندګان چې د دین په لاره کې استقامت درلودي. لویه خدایه، لویه خدایه، موږ دا په امتحان ماسته کوه، لویه خدایه پر موږ څوک نه مسلطه کوه. لویه خدایه ای باداره ستا د دین و د اسلام د قرآن لار موږ ته اسانه کړه، خو د چا په لاس مو اور کوه، موږ ډېر عاجز یو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. خدایه پر دین ایمان اسلام قرآن مسلم لره، خدایه پر متابعت د محمد علیه السلام مسلم لره، خدایه موږ ایمان اسلام قرآن او موږ اولادونو مو شدي د بل چا دپاره فتنه و ازمویښت مه ګرځوه، چا ته مو اخر سپکمۍ کوه، چا ته مو په لاس مو ورکوه. آباداره ستا بندګان یو، ستا د حبیب امتیان یو، که مو ګناهونه کړي دي په خپله عفوه یې را عفوه که ای لویه خدایه. نن د جمعې